په محفل کې نوجوان عالم دین موجود دی فضیلة الشیخ ابو حمزه بلال فقیر الاثری حفظه الله. بلا تاخیر هغه ته دعوت ورکوم چې راشي او دا محفل په خپلو بهترینو نصایحو باندې منور کړي. فضیلة الشیخ بلال فقیر الاثری. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، ډیرو محترمو، الله رب العالمین دې ستاسو دا راتګ، ستاسو د جهود، ستاسو کوششونه، منډې ترړې په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي. الحمدلله دلته مرکز نو، مسجد نو د موحدینو. الله دوی ته یو ځای ورکړ، د دې شکر ادا کول پکار. د نعمت حصول چې کله راشي، د شکر د هغې نعمت یادای چې دا آباد شي. ظاهري آبادي الحمدلله وشوه، اوس دا باطناً هم آبادول پکار دي. باید منځونه پکې کېږي، تلاوتونه، درسونه، د الله د کلام، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو خدمت پکې وشي. او موږ د دغې مقصد لپاره دا منډې ترړې وهلې هم. الله دې موږ ټولو کې اخلاص پیدا کړي، الله دې موږ مخلصین کړي، او الله دې توفیق راکړي چې د الله د دین صحیح طریقې سره موږ خدمت وکړو. او الحمدلله زمونږ ملګري ډېر مخلصه دي، اخلاصمند دي، د دین غم دی ورسره، مینه ده ورسره، شوق دی چې د الله دین خلکو ته ورسوي. که نه په دې باندې چا ته پیسې نه ملوي، تکلیفونه، زحمتونه، کنځلې، بدې ویناګانې، خو بیا هم داسې خلک شته دی چې د الله د دین خدمت او عوض د الله رب العالمین نه غواړي. محترمو، که موږ سوچ وکړو، د دین بیان کول، دعوت کول ظاهري طور باندې ډېر اسان ښکاري. منبر باندې ودرېږه، سپینې کپړې واچوه، رومال په سر که، پګړۍ ووهه، خوشبو ولګوه، بیان وکړه، ووځه. ډېر اسان ښکاري. نه محترمو، داسې نه ده. د دې تر شا ډېر تکلیفونه دي، کړاوونه دي، مصیبتونه دي، سختۍ دي، د خلکو خبرې دي، د خلکو ویناګانې دي، بد رد دي، هیڅ په هیڅ باندې. ولې؟ ځکه اصول دا دي په دنیا کې چې کومه ونه میوهداري هغې ته خلک کاڼې وروړي، کوشش دا کوي چې څه ترې راوړي. کومه ونه چې وچوي هغې ته څوک ټال هم نه اچوي، نه یې لاندې کټ اچوي، سوری هم نه کوي. زمونږ مثال د هغې میوهدارې ونې دی. موږ ته به خلک کاڼې راغورځوي. ولې به خلک به کوشش کوي چې زمونږ نه میوه واخلي، میوه به ورکوو، خو خپل سوری به نه وچوي. کوشش به خلک کوي چې مونږ وچ کړي، زمونږ هغه میوه زمونږ نه واخلي، تکلیف راکړي، ګند راته راواچوي. خو نه ګورئ محترمو، چېرته دغې طرف ته مو سوچ لاړ شي. د داعي دپاره او د دعوت دپاره یو اصل او اصولو نه یو دا دی چې داعي به چاته جواب نه ورکوي. ولې؟ ځکه دعوت چې کله داعي کوي، د الله کلام ته کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته کوي. نو کله چې داعي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث شو، بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو کوي، نو بیا به هغه صفات ځان کې پیدا کوي. بیا که څوک وینا کوي، نو ځان ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه مخې ته کوي. د هغې تکالیف، مصیبتونه چې هغوی ته وررسېدلي، کړاوونه، هجرتونه یې کړي، خلکو په درو باندې وهلي دي، بې عزتیانې یې شوي دي، حتی تر دې پورې چې په عزت باندې هم ګزارونه شوي دي. نو بیا به موږ دې ته ګورو، زمونږ پیغمبر د څه دپاره دا تکلیفونه تیارول؟ زمونږ د پیغمبر خواږه ملګري چې په دنیا کې بهترینو، حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو باره کې چې الله د مخ په ځمکه باندې خلک چڼ کړل، غوره په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا د هغې دا ملګري دا په ځمکه باندې په نیز د عام خلکو دا بهترین خلک
ولې ځکه صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته میلاو شو. هغه به مخې ته چې هغوی ولې تکلیفونه تېرول، ولې دا عامه زندګي نه تېروله؟ نه، ګورئ چېرته دا سوچ ونه کړي. الله سوره الم نشرح کې فرمایي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، یقینا پس د سختۍ نه اسانتیا راځي، یقینا پس د سختۍ نه اسانتیا راځي. دا ممکن نه ده چې یو سړی دعوت کوي الی الله الی الرسول او هغې ته د خلک بد رد نه وایي. نه دا کیدی نشي. امام بخاري ته یو واقعه منسوبه ده، سندن ما ته علم نشته چې صحیح ده او که نه ده، خو واقعه اکثر علما بیانوي. یو وخت د وختونو د هغې استاذ د هغې تفتیش دپاره راځي د هغې کلي ته چې زما دا شاګرد څومره کار کړی. کله چې تپوس کوي په یو معاشره کې یو کلي کې چې دا څنګه سړی دی، هر سړی صفتونه کوي، ښه سړی دی، نرم سړی دی، جوړ راولي توړ نه راولي. هغه استاذ یې خفه شو لاړ. امام بخاري چې کله خبر شو استاذ پسې لاړو، تپوس یې ترې وکړو چې استاذ محترم زما کلي ته راغلی ولې زما خوا ته راغلی؟ هغه ورته وایي تا حق دعوت نه دی کړی. واپس راغلی، امام بخاري دعوت شروع. دوباره چې کله استاذ تفتیش کوي راځي نو خلک وایي چې دا داسې سړی دی او داسې دی او داسې دی. استاذ راغلی د امام بخاري خوا ته ورته چې اوس د صحیح دعوت کړی، والله اعلم چې سند د دې واقعي څنګه دی، خو مشهوره واقعه دا مونږ ته څه راښیي؟ امام بخاري په شان عظیم الشان شخصیت، امام المحدثین، هغه وایي دا احادیث چې ما لیکلي د منبر رسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور ترمنځ چې کوم ځای دی دلته مې لیکلي. هغه شخصیت چې یو حدیث دپاره 3 میاشتې سفر یې کړي، هغه شخصیت چې د هر چا نه حدیث نه دی اخیستی، د هغې باره کې هم د هغې کلیوال څه وایي دا ټیک سړی نه دی. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یهودي عالم و، بیا اسلام راوړو، صحابي الرسول شو. رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ایمان راوړم، یو شرط مې دی، هغه دا چې زه کلمه وایم خو زما د کلمې د ښکاره کولو نه مخکې به ته زما باره کې د یهودو نه تپوس وکړي، ځکه دا ډېر قبیح او سپک خلک ډېر زر بدلیږي. هسې نه چې زما باره کې بیا اشکالات ستا ذهن ته راشي. کلمې وویله، روایت کې راځي وایي دا ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم وفد ولېږه یهودو پسې چې تاسو راشي تپوس کوي د عبدالله بن سلام رضی الله عنه باره کې چې دا څنګه سړی دی؟ هغه وایي خیرنا، په موږ کې ډېر غوره سړی، پلار یې بهترین سړی و، دا هم بهترین دی، عالم دی، دا دی شیخ الکل فی الکل، شیخ العشب والعرم دی، عام اصطلاح چې زموږ استاسو نه شوي. عبدالله بن سلام رضی الله عنه راووت وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول. وایي شرنا، دا په مونږ کې بد سړی دی، د پلار هم بدو، دا داسې دی داسې دی. یو مني بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ناست، یو حالات صرف ترمنځ یو پرده ده چې مخکې و ښه سړی و چې کلمې ویله بد سړی شو. نو دا مونږ ته څه راکوي دا واقعات؟ د واقعاتو کې زمونږ دپاره عبرت پروت دی، باید مونږ د دې نه عبرت واخلو. مونږ ته دا راښیي چې کله یو سړی دعوت شروع کړي، په یو ځای کې دعوت شروع شي، نو هلته خلک ګزارونه کوي، دعوت لارې به بندوي. نو تاسو به څه کوئ؟ داسې به نه کوئ چې تاسو د هغې مقابله شروع کوئ. نه، دا زمونږ ورونه دي، مسلمانان دي، کلمې ویلې ده، بهترین خلق دی په دې دور کې چې کلمې ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي. خو زمونږ اختلاف د دوی سره شته. زمونږ عقیده دا ده چې اختلاف د ذات سره نه، د اختلاف د نظر سره، اختلاف د دلیل سره پکار. دا خلک مونږ ځان ته رانږدې، داسې نه چې مونږ دوی وتښتو، نه نه، که دوی مونږ ته بد رد وایي ودې ما او تا پسې نه یو، که دوی مونږ ته کنځل کوي ودې ما او تا پسې نه یو، که دوی مونږ باندې ګزار کوي ودې کې تاسو به صبر کوئ. ولې ځکه مونږ ځان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان وایو، بهترین خلک ځان ته وایو. چې ځان ته بهترین وایو بیا به د بهترین پیغمبر
رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو اقوالو افعالو هغه سیرت چې څنګه زندگی هغې تېره کړې ده هغه شان تګ همدغه شان صحابه زموږ دپاره مسیر دی هغوی تکلیفونه تېر کړي د هجرت واقعه کې تاسو سوچ وکړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله اوله وحی راله د خدیجې رضی الله عنها هغه تره ته چې ورغلی هغه ورته وایي چې کاش چې زه ځوان وی او دا قوم تا د دې کلي نه شړي چې زه د دفاع وکړم الله اکبر پیغمبر وایي دا قوم به ما شړي ولې به مې شړي د پیغمبر څه ګناه وه چې قریش راجمع شو د هغوی په سر باندې د اوښانو بولي ولګوله چې د دې په سر باندې پیغمبر چې چا قتل کو نعوذ بالله من ذلک اوښان به ورته ورکړو مالداري به ورکړو دا به ورکړو جنکۍ به ورته ورکړو ولې د پیغمبر ګناه څه وه هغو صرف دا ویلو چې قولو لا اله الا الله تفلحون داسې ده که نه ده یو مثال بل ذکر کوم هغه ده ای ورونو علما ناست دي دلته ښه بهترین خلک ناست مشران ناست دي ګیرې په دین کې په اسلام کې سپینې شوي تاسو ګورئ دا پلار د دې بچي سره څومره خسته چلند کوي د دې لور سره څومره خسته تعامل کوي بچی غلطي وکړي پلار دوی بچو دا کار مه کوه دا زموږ شرم دی د قوم شرم دی زما شرم دی دا ښه کار نه دی بیا غلطي وکړي بیا ورته وایي بچو دا کار مه کوه نصیحت ورته لور غلطي وکړي وایي بچي لور جانې دا کار مه کوه نو مونږ د دې معشرې پلاران داعیان دعوتکر د معشرې پلاران د حیثیت د پلار لري دوی ته به خلک بدم وایي کنزل به م کوي په عزت به یې لاس هم اوچتوي څوک به وایي دا نه پوهېږي څوک به وایي دا شهرت حاصلوي څوک به وایي دا مړه په څه حال دی بل څه کار کوي څوک به وایي د ده بل کار نشته دا ټولې خبرې به درته کي دا به برداشت کوئ غالبا د امام شافعي رحمه الله یو قول دی که هغې ته نسبت کیږي هغه وایي ما یو ځکې کتلی وی د خلکو دا خبرې دا کاڼي دي ډبرې دي دې ته که ودرېدلې زخمي کوي دي دا کاڼي راواخله دیوال ته جوړ کړه اوچت مقام مرتبې ته ځان ورسوه چې د خلکو کاڼي بیا نه دررسي ودې کې موږ پسې خبرې پروا نه کوي د الله پیغمبر د خلک څه وایي مجنون دی لیونی دی ساحر دی دنیا غواړي بادشاهي غواړي موسی علیه السلام باره کې چې راځي فرعونیانو فرعون ته څه ویل فرعون بلکې الله قرآن کې دا واقعه ذکر کړې ده چې ای خلکه دا سړی ګوره بادشاهي غواړي دا بادشاهي دله تس نس کوي دا ټولې خبرې پیغمبرانو برداشت کړي دا ټول ګزارونه پیغمبرانو برداشت کړي زمونږ او ستاسو پیغمبر سید الاولین والآخرین هغې برداشت کړي ځکه الله مقام او مرتبه ورته ورکړې او دا دعوت دا زمونږ شخصي نه دی نه زمونږ کپني ده چې دې روزي موږ به پې ټاپه لګوو نه د الله نبي وایي الله وایي دې قرآن او حدیث ته تاسو خلک راوبلئ ادعو الى سبیل ربک بالحکمه دې لارې ته سبیل لاره کومه یوه د قرآن او حدیث الله وایي حکمت سره خلک راوبلئ همدغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیه ورسوئ زمونږ د طرف نه وینا دا خبره مې دې پورې وکړه چې دا نه ده چې زمونږ کار دی دا د ټولو مسلمانانو کار دی چې ځان ته مسلمان وایي دعوت به کوي او زمونږ د عزت وجه هم دا ده چې الله مونږ غوره کړي الله سورة البقره کې فرمایي چې تاسو غوره امت وئ ولې تاسو به دعوت کوئ امر بالمعروف نهي عن المنکر به کوئ بیا به کار جوړ د ښه والي وجه زمونږ څه شی دی امر بالمعروف نهي عن المنکر چې دغه صفت ما او تا کې راشي نو بیا به ما او تا غوري او چې نو بیا غوره نه محترمو خبره واپس راولم دلته هغه ده چې دا دعوت دکې کړاوونه راځي دا به برداشت کوو زمونږ څه غرض خو نشته که نه چې بینک بیلنس جوړ که د چا غرض یې ودې وایي زمونږ خو دا غرض نه دی چېرې په دین باندې موږ دنیا وګټو دا خو بدترین انسان دی چې دین استعمالی د دنیا دپاره نه نه زمونږ مقصد د الله د دین بیان دی دعوت دی دا به کوو
که هر څوک څه وایي موږ به دوی ځان ته رابولو دا زموږ ورونه دي کلمه ګو مسلمانان دي فروعي اختلافات دا د نظر او د دلیل تر حده دي د ذاتیاتو ته دا اختلافات وړل دا زموږ عقیده نه ده او که چېرته زه په دې خبره کې غلط یم علما ناست دي زما تصدیق دي زموږ عقیده دا ده چې اختلاف د دلیل سره نفرت د ګناه نه اختلاف د دلیل د حده پورې اخوا نه ځکه دا اصول د چا دا زموږ د امت د سلفو د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بله یوه مهمه نکته هغه ده د اعیانو دپاره چې چا باندې ذاتي نقد مه کوئ د چا نوم مه اخله پلانکي داسې ویل نه نه موږ نه هم خطاګانې کېږي کله کله باید دا ونشي د دې فایده لږ او نقصان ډېر دی د شرابو مثال دی و اثمهما اکبر من نفعهما ګناه یې ډېره ده او فایدې نشته ذاتي نقد په چا نه دی پکار چې د چا نوم واغستلی شي عام قرآن بیان که احادیث بیان که بس دا مه وایه چې پلانکي داسې وایي او هغه خلک داسې وایي هېڅ ضرورت نشته تو وایه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول داسې فرمایي بس مه وایه چې پلانکي داسې کوي او هغه داسې کوي نه د الله د رسول خبره دې وکړه دغه زموږ لپاره معیار میزان دا تله ده بس دې ته دې اوس هر سړی ځان ور واچوي که په ما کې خطای زه به پې ځان وتلم که بل کې خطای هغه دې پې ځان وتلي که بل کې خطای هغه دې پې ځان وتلي ځان نه به روډ ماسټر یا هغه خلک نه جوړو چې په زوره خلک رالو په دغې تلو کې اچو نه نه زما او ستا کار نه یوه واقعه اخیره بیانوم بیا خبره ختموم علما نور ناست فرعون دعوه کړې وه چې زه څوک یم رب یم څه شی انا ربکم الاعلی اوچت رب زه یم بل څوک نشته خو چې کله الله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام راولېږل ورته څه وایي وقولا لهما قولا لینا نرمه خبره څه ورته ویله هغه وایي زه رب یم فرعون وایي دعوه یې کړې وه چې زما نه هم لا غټ بل رب شته دی الله چې کله هغې ته داعي رالیږي رسول رالیږي څه ورته وایي وقولا لهما قولا لینا موسی علیه السلام هارون علیه السلام ورته وایي نرمه وینا پسته خبره نرمه لهجه خندا راوله په مخ باندې تندی دې رون کا وخانده خوشحاله شه نرمه وینا اوس بیا بله غلطي مونږ کې هغه دی چې مونږ خپله خبره په بل باندې بیا مونږ په زوره باندې دا د اصولو نه دی دا خبره حدیث نه ثابتېږي شیخ ناست دی بلغوا عني ولو آیه تبلیغ بلاغ دا رسېدلو ته وایي ورسېده ختمه خبره ما دلته وعظ وکړو نصیحت مې وکړو بس ختمه چا عمل وکړو فبها ونعم چا ونه کړو ما خپله ذمهواري فارغه خپله خبره په چا باندې په زوره مه منئ یو سړی د انکار کوي جواب ورکوئ خو خپله خبره په زوره په چا باندې مه منئ لا اکراه فی الدین دین کې زور زبردستی نشته دی وعظ کوه نصیحت کوه د سپین باز په شان ګرځه الوځه د الله او د رسول خبره کوه تکلیف در رسیږي برداشت که کنزل در څوک کوي برداشت که بده وینا کوي برداشت که جیل ته لاړئ برداشت که چا مړ کړي برداشت که چا درته غلطه خبره وکړه بچي ته نقصان در ورسو برداشت که چا در باندې الزام ولګو برداشت که چا درته غلطه وینایات وکړه برداشت که زما او ستا دا خبرې دا د چا دي د الله او د الله د رسول دي عوض مونږ به د چا نه غواړو د الله او د الله د رسول نه د قیامت په ورځ باندې مونږ الله نه بدلی غواړو دا مو وایي چې دعوت یو سړی کوي الله به په هغې باندې غیرت نه کوي نه الله غیرتي ډېر غیرتي ذات دی الله غیرت کوي په غیرتي سړي باندې خو څوک چې په دین باندې غیرت وکړي الله په هغې باندې غیرت کوي او څوک چې دین باندې غیرت نه کوي دغې سړي ته د هېڅ چا ضرورت نشته دا هسې پردۍ روټیګانې خلاصې الله رب العالمین دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي مشایخ استادان رال د هغوی نه به خبرې اورو چونکې مونږ خو داسې مثال لرو لکه سټپني هغه وخت هم ډک الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې مونږ ته توفیق راکړي چې د مشایخو مشرانو نه څه واورو هغه په خپله زندګۍ کې عملي کړو الله دې مونږ ټولو ته اجرونه راکړي جزاک الله خیر بارک